بین الافغاني مذاکرات به بیا کله شروع کیږي؟ په دې اړه خلیلزاد څه وایي او ملا برادر بیا څه وایي؟ سلامونه لیدونکو، دا خبر کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو دواړه پلاوي باید د راتلونکي جنوري پر 5مه نیټه خبرې بیرته پیل کړي. ښاغلي خلیلزاد وروسته له هغه دا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچي پلاوي په دې مذاکراتو کې د 10 ورځې دمې اعلان وکړ. تمه کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي به اوس د سلا مشورو او دمې لپاره کابل ته ستون شي. خو داسې ښکاري چې زلمی خلیلزاد پر دې دمې او د خبرو پر درېدلو خوښ نه دی. یاد دې وي چې د دې دمې له اعلان وړاندې د بین الافغاني مذاکراتو ښکېلو غاړو اعلان وکړ چې د هغو موضوعګانو لیست یې سره تبادله کړی دی چې دواړه خواو ته لومړیتوب لري او غواړي خبرې پرې وشي. د افغان طالبانو د تحریک مرستیال او قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر هم په دې وروستیو کې وویل چې د دوی د پاتې بندیانو مسله د تور نوملړ له مخې پر طالبانو مشرانو بندیزونه او د سولې ضد منفي تبلیغات افغان سولې بهیر پر وړاندې لوی خنډونه دي. نوموړي د یو څېړنیز مرکز پر لیکه غونډې ته وینا کې وویل چې طالبان سولې ته ژمن دي او د ټولو افغانانو په ګډون اسلامي نظام غواړي. ملا عبدالغني برادر دې غونډې ته وینا کې چې له بېلابېلو هېوادونو لسګونه کسانو پکې برخه لرله وویل چې لا هم د دوی زرګونه بندیان په بند کې پاتې دي چې په کار وه د دوحې تړون له مخې وړاندې آزاد شوی وای. نوموړي غوښتنه کړې ده چې دا بندیان باید د سولې او د دواړو خواو ترمنځ واټن کمولو لپاره آزاد کړی شي. هغه د افغان دولت پر ځینو مشرانو تور لګولی دی چې د سولې پر وړاندې منفي تبلیغات کوي او دا هم د په وینا د سولې پر وړاندې یو خنډ دی. هغه د افغان دولت پر ځینو مشرانو تور لګولی دی چې د سولې پر وړاندې منفي تبلیغات کوي او دا هم د په وینا د سولې پر وړاندې یو خنډ دی. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که چیرې په سوله کې د دې دمې په اړه نظر لرئ زموږ سره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیو که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای پامان.